په حدیث کې یو مختصره دعا راغلی ده، یوه لنډه دعا ده، او هغه دعا که څوک په سجده کې 3 واره وکړي، سر به یې د سجدې څخه نه وي پورته کړي، الله تعالی جل جلاله به یې ګناهونه معاف کړي. او سجده په لمانځه کې هغه رکن دی چې په دې کې بنده الله تعالی جل جلاله ته زیات نږدې وي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، تر ټولو څخه زیات نږدې چې بنده رب العالمین ته وي په وخت د سجدې کې وي. فاکثر الدعاء، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په دغه وخت کې یعنې د سجدې په وخت کې زیاتې دعاګانې تاسې ته الله تعالی جل جلاله څخه وغواړي. هغه دعا او هغه کلمه کومه چې په هغې سره رب العالمین زموږ ټوله ګناهونه معاف کوي، کله چې هغه دعا موږ په سجده کې 3 ځله ووایو. حدیث کې راځي مالک اشجعي رضی الله تعالی عنه د خپل پلار څخه روایت کوي، وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من عبد، نسته یو بنده یسجدو چې هغه سجده وکړي، فیقول او په سجده کې داسې وایي رب اغفر لی 3 مرات، 3 واره دا رب اغفر لی ووایي. 3 ځله چې په سجده کې دغه کلمه ووایي دا رب اغفر لی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الا غفر قبل ان يرفع رأسه، الله تعالی جل جلاله به دغه شخص ته بخښه وکړي د دغه شخص د سر د راپورته کېدلو څخه مخکې، یعنی تر څو چې دغه بنده دغه شخص د سجدې څخه سر نه راپورته کړي، الله تعالی جل جلاله به ټوله ګناهونه وبخښي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.